الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب كله. تر حمد صلاة و سلام وروسته د ګران هېواد د تاریخ د زرینې پاڼې پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د 1488 هجري لمریز کال د دلوې د میاشتې په 26مه نیټه له هېواده د سرو لښکرو شاګرد کېدل. د دلوې 26مه د افغانستان د تاریخ نه هېرېدونکې ورځ ده چې په دې کې د اتحاد جماهیر شوروي ځواکونه زموږ له هېواده په ډېرې بې شرمۍ سره ویستل شوي. له همدغه وروسته د با ایمان افغان ولس په لاس زوال پیل شو. لنډه موده وروسته یې ټغر ټول او ټوله نړۍ د دې سره خونړي سیلاب له خطر څخه وژغورل شوه. الله تعالی زموږ ملت ته توفیق ورکړ چې خپل هېواد د روسانو له ولکې او منګولو څخه آزاد کړي. د ازادۍ په دغه لوی ناانډوله جنګ کې الله تعالی دومره همت او صبر زموږ ګران ملت ته ور په برخه کړ چې د خپل کور ورانېدلې ومنل، خو په خپل کور یې د پردیو د بیرغ رپېدل ونه زغمل. سترو قربانیو او سرښندنو ته تیار سو، خو د پردیو په وړاندې سر ټیټ نه کړ. نو الله تعالی د دغه ستر جهاد همت او صبر په وجه دې ته ستره تاریخي بریا ور په برخه کړه. د باتور او سرلوړي ملت دوه اهداف درلودل. لومړی د پردیو له لاسه د خپل هېواد د څپک څپک خاورې ازادي، او دویم د اسلامي نظام د قرآن او نبوي سنتو حاکمیت او واکمني. زیات ملتونه خپل تاریخ هېري، ځینې وخت تاریخ مسخه کیږي. په هندي ملت کې د افغانانو تاریخي صوبې سرچپه تدریس کیږي په دې توګه چې دوی گویا په افغانستان حملې کړي دي. افغاني کمونستان سرچپه دعوه لري چې روسي لښکرې ډاکټر نجیب الله ویستلي دي. واقعیت دا دی چې هغه خو په روسي لښکرو ګلونه شیندل او په غاړه کې ورته ګلان اچول. دا به د یو ستر حقیقت څخه انکار او لمر په دوو ګوتو پټولي. روسان افغان غیرتي با ایمانه مجاهد ولس د تاریخ د اتل قوم د تورې شرنګ ویستلی دي. دا ځکه چې دلته دوی اوږده موده جګړه وکړه. له 10 کاله مقاومت او جهاد نه وروسته دوی ووتل. دوی د سوک په زور له افغانستان نه ویستل شوي او سره امپراتوري د افغان مجاهد په لاس نړېدلې. د کمونیزم په تابوت د تل لپاره میخ ټکول شوی او د تاریخ تورې کندې ته سپارل شوی. له افغانستان نه د روسانو د وتلو څو علتونه وو. دوی د افغانستان له اراضي ګړنګونو غرونو سره ناشنا وو. همدارنګه د دوی 2.5 لکه لښکر په یو محاذ کې نه و، بلکې تیتو پارک د افغانستان هر دره، هر ناو او هر یو کلی او هر یو غر، مورچل او ټول ملت د دې دښمنۍ ته په میدان ولاړو. د دوی په ماته کې د ملت د لویانو، ماشومانو، د ښځو، نورو د سرښندنې ستر نقش ده. الله تعالی دې په دې ستر ملت خپل رحمتونه نازل کاندي. د شوروي جګړې د بدو اغیزو څخه د 10 میلیونه مهاجرینو ستونزه ده. 6 میلیونه په پاکستان او 4 میلیونه په ایران او خلیج هیوادونو کې. 2 میلیونه شهیدان، په لکونو زخمیان او معیوبین، کونډې یتیمان، د کلو لارو تخریب، 80 په 100 کې د زراعتي ځمکو شلېدل، د بندونو نړېدل، د میلیونونو ماینونو ښخېدل پکې شامل دي. په شوروي اتحاد د افغان جهاد سترې اغیزې دي. د روسیې د اسیایي برخې عسکرو له افغانانو سره خواخوږي ښودله. هغوی د اسلام دین زده کړ او جوپې مجاهدینو ته تسلیم شول. په همدې توګه افغان جهاد د روسي مشرانو سیاست ته بدلون په برخه کړ. د بیان ازادي، د بشر حقونه او داسې نورو ته ژمنتیا پکې شامله ده. په همدې توګه افغان جهاد روسیه د ټولې نړۍ په سطحه له بدنامۍ سره مخامخ کړه. د وارسا د تړون له دولتونو پرته یې له ټولې نړۍ څخه منزوي وګرځوله. شورویانو ته د افغان جګړې له امله د 80 میلیارده ډالرو په تناسب اقتصادي زیان واوښت.
عسکري تلفات د 1909 میلادي کال نه تر 1989 میلادي کال پورې د روسي لښکرو د مړو شمېره 14,008 تنه، 1989 تنه روسي جنرالان، 28 تنه د داخله وزارت جنرالان، 582 تنه د KGB متخصصین، 125 تنه 45 تنه په ډېرې بخښنې فوزي متخصصین، 109 تنه روسي مشاورین او 20,000 زخمیان او په زرګونو ورک عسکر، 11,500 په همدې توګه 1,15,308 تنه د زیړي په رنځ او 11,008 تنه په محرقه طبعه اخته شوي، 480 هلیکوپټرې او ګڼ شمېر جیټ الوتکې او 1,200 ټانکونه او 7,000 موټرې په دې ستره جګړه کې ویجاړې شوي. الله تعالی دې زموږ ملت ته دا صوبه مبارکه کړي، الله تعالی دې زموږ ملت یو موټی کړي، الله تعالی دې دلته ملي وحدت رامنځته کړي چې د دې ملت بچي په یو ټغر کینی او دلته د تل لپاره جګړه پای ته ورسیږي. الله تعالی دې جګړه د اسلام د دښمنانو کور ته بوځي. الله دې زموږ په ملت کې د ملت په شونډو کې مسکا راولي. الله دې تل تر تله خوشحالي راولي، له فقر نه له جهل نه دې الله پاک دا ملت خلاص کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.